السلام علیکم، وخت مو په خیر. هیله ده چې ټول روغ او جوړ به وئ. د سیرت انلاین اکاډمۍ څخه تاسو د اکسل درسونه کومه لړۍ چې روانه ده د هغه 12 درس نن تاسو ته زه ثبتوم او ریکارډوم. په 12 درس کې زموږ درس شروع کیږي د دې برخې نه چې دلته سریز برخه یا هم آټوفیل برخه ورته وایي. په دې برخه کې شته کوم اپشنونه چې دي دا به زه نن تاسو ته په دې درس کې تشریح کوم. لکه څنګه چې تاسو دلته څلور اپشنه وینئ، ډاون، رایټ، اپ، لیفت. د دې په اړه به زه دلته لنډ معلومات درکم. د چې کله تاسو په یو سل کې لیکنه کوئ، د دې سل مثال که زه دلته په دې سل کې ولیکم اکسل، دغه اکسل کلمه غواړم چې ښکته خواته تر تقریبا 10 11 12 رو خانو پورې د اتومات ډک شي دا مکمل کالم. نو یو طریقه دا ده چې تاسو اکسل ولیکه، را بشئ د کونج نه به دا سل ونیسئ او ښکته به یې کش کئ تر هر ځای پورې چې تاسو غوښتل. مکمل به دا ساحه په اکسل باندې ډکه شي. دا یوه. یا مثال که ښي طرف ته تاسو غواړئ نو ښي طرف ته به دا کش کئ، ښي طرف ته به دا کار وشي. چپې خواته غواړئ چپې خواته به یې کش کئ، دا کار وشي. او پورته خواته هم په همدې ډول. دغه تاسو ته مې ساده طریقه له دې ځای نه وښودله چې د سل د کونج نه به دا ونیسئ، ښکته به یې کش کئ، ښي طرف ته به یې کش کئ، هر یو چې کش کوئ اتومات دا سلونه پرې ډکېږي. دغه کار تاسو کولی شئ په دې ډول یو خانه کې اکسل ولیکئ، ساحه انتخاب کئ او راشئ د آټوفیل برخې ته د دې کې ډاون باندې کلیک وکئ، همدغه کار مخته وړي. او یا که تاسو غوښتل چې همدغه اکسل راوړئ د ښي طرف ته ولیکئ، مکمل د خانې پرې ډکې شي، نو تاسو به دلته څه انتخاب کئ؟ رایټ انتخاب کئ. په دې ډول به ښي طرف ته دا معلومات ټول تکرار شي. یا مو که غوښتل چپې خواته یې تکرار کئ نو لیفت به ورته انتخاب کئ، که پورته خواته مو غوښتل نو اپ به ورته انتخاب کئ. په دې ډول کولی شئ تاسو په یو کلمه یو لیکنه باندې سلونه ډک کړئ. بل اپشن دی چې لرو د اکراس ورکشیټ په نامه غیر فعاله دی. څه وخت فعاله کیږي؟ کار یې دا دی چې د یو شیټ نه معلومات کاپي کوي بل شیټ ته. زه راځم دلته کې بل شیټ هم اضافه کوم. په لومړي شیټ کې به زه یو کوچنی شانته داسې یو ساحه کې معلومات لیکنه وکړم، کنټرول انټر به یې کړم. دې ته به ډیزاین هم ورکړم. را به شم له دې برخې نه مثال یو بیکګراوند ورکوم، بولډ ایټالیک ده. اوس غواړم چې دغه جدول همدغه ساحه دوم شیټ ته هم کاپي کړم. نو څه کار به وکئ تاسو؟ لومړۍ برخه کې چې کوم معلومات لرئ دا به سلیکټ کئ، د کیبورډ نه به کنټرول بټن ونیسئ او په دوهم شیټ به کلیک وکئ. بیا به راشئ د سریز آټوفیل برخې ته او دې کې اکراس ورکشیټ فعاله کیږي، په دې به کلیک وکئ. دلته تاسو نه 3 پوښتنې کوي. وایي تاسو غواړئ د جدول بل شیټ ته کاپي کئ، آل ټول هر څه سره یې غواړئ کاپي کئ، رنګ، ډیزاین، متن، کانټنټ کې انتخاب کئ، تنه غواړئ معلومات کاپي کئ، او فارمټس که غواړئ تنها ډیزاین یې کاپي کئ. زه ورته وایم ټول غواړم کاپي کړم، اوکې به ورته ووایي. اوس ورشئ په دویم شیټ کلیک وکئ، مکمل معلومات دغه ټیبل هغه نه شیټ نه چې موږ هلته جوړ کړي وو هغه دې شیټ ته را کاپي شول په همغه ډیزاین او په همغه رنګ باندې. دا د اکراس ورکشیټ برخه وه. سریز ته چې راشئ، په سریز کې تاسو دا اپشن را خلاصوي. دا څه کار کوي؟ سریز لکه وخته چې ما ویلې، مثال تاسو یو لیکنه کوئ هغه کولی شئ مسلسل راولئ. لکه ما وخته اکسل ولیکه، مسلسل سریز مې راوسته په دې شکل چې تاسو له دې کونج نه ونیسئ، ښکته یې کش کړئ. دا سریز دی. اوس که زه چیرې دلته یو ولیکم او دغه یو راواخلم ښکته خواته کش کړم، دا سریز شو چې مکمل ټولې خانې په یو باندې ډکې شولې. خو که چیرې تاسو مثال غوښتل چې مسلسل اعداد راولئ، له یو نه وروسته 2 راشي، 3 راشي، په دې ډول بیا به تاسو څه کار وکئ؟ یو ولیکئ، یو بیا ساحه انتخاب کړئ، تر هر څومره چې تاسو ساحه انتخاب کړې ده لاړ به شئ د سریز برخې ته. دلته کالم تیار انتخاب دی ځکه موږ کالم انتخاب کړی. سټپ ولیو شروع له یو نه ده، سټاپ ولیو به ورته وټاکئ تر څو پورې تاسو مسلسل اعداد غواړئ. د مثال په ډول زه تر 10 پورې، او دې ته به اوکې ورته ووایي. اتومات له یو نه نیولې تر 10 پورې تاسو ته دا ساحه کې مسلسل نمبر راولي. یا که تاسو ډیر نمبرونه غوښتل نو ډیره ساحه انتخاب کړئ. له یو نه نیولې همداسې ښکته لاړ شئ، تر ډیرو پورې تاسو ساحه انتخاب کړئ، لاړ شئ د سریز برخې ته. په دې ځای کې شروع له یو نه ده، سټاپ ورته ووایئ چې مثال زه تر 150 غواړم. کله چې اوکې ورته وایئ اتومات تاسو ته تر 150 پورې مسلسل اعداد راولي. دا برخه. بله برخه چې ده، زه به دا نمبرونه پاک کړم
داسې کې به نمبر ولیکم، مثال 2 ولیکم. صحیح شو؟ دا 2 به انتخاب کړم، را به شو د سیریز برخې ته. بل موږ لرو ګروت. دا لاینر اپشن دنده وه چې مسلسل اعداد یې راوستل او د هر عدد سره یو عدد جمع کاوه. ګروت بیا څه کار کوي؟ اعداد ضربوي. یو عدد چې ته لیکې، بل عدد کولی شي دلته ورته مشخص کړي چې په دې عدد کې کوم عدد ضرب شي. د مثال په ډول زه ورته وایم 2. دا کوم 2 چې ما لیکلي په دې کې 2 ضربوه او همداسې مخ ته ځه. کله چې اوکې ورته وایو نو په دې ډول کېږي چې 2 په 2 کې ضرب کې 4 کېږي، 4 په 2 کې 8 کېږي، 8 په 2 کې 14 کېږي، او 14 په 2 کې 32 کېږي، او 32 په 2 کې 40 همداسې مسلسل مخ ته ځي. کوم عدد چې موږ ورته لیکلی هغه ضربوي. دا د سیریز آپشن په برخه کې د ګروت دنده شوله. بل راځو ډیټ ته. د مثال په ډول تاسو تاریخ غواړئ اضافه کړئ. د تاریخ د اضافه کولو شارټکټ کنټرول سیمی کالن دا به در سره ونیسئ. د نن ورځې تاریخ اضافه کېږي. که دا تاریخ غواړئ مسلسل ښکته ټول تر اخره راولي، نو ته به په تاریخ کلیک وکړې، د دې کونج نه به دا ونیسي، ښکته به یې کش کړي، مکمل تاریخونه تا ته راوړي. نن 40 دی، سبا 25، بل سبا 26، همداسې مسلسل تاریخونه مخ ته ځي تر 8مه میاشت همداسې 1 2 3 ټول. او که چیرې تا غوښته د آپشنونو دا کار واخلې، نو تاریخ به ولیکې، ساحه به انتخاب کړې، را به شي د سیریز برخې ته، دې کې به ډیټ انتخاب کړي. او که دې غوښتل چې په دغه تاریخ کې ورځې تغییر شي، نو ډی به انتخاب کړي. اوکې به ورته وایې، نو مسلسل ورځو کې به تغییر راشي. نن 40 دی، سبا 25. که دې غوښتل چې مثال په کال کې تغییر راشي، اوس 2025 کال دی، 2026 کال شي، 2027 کال شي، نو دلته به ته ورته څه انتخاب کړي؟ ایر به انتخاب کړي. که دې غوښتل میاشت کې تغییر راولي، مثال اوس 1مه میاشت، 8مه شي، 9مه شي، 10مه شي، نو دا به ته منت انتخاب کړي. خو که چیرې ویکډې مو انتخاب کړله، اوکې مو ورته وویلې. ویکډې څه کار کوي؟ ویکډې چې دی په اونۍ کې 2 ورځې دی رخصتۍ، کومې ورځې چې دی هغه تاریخ وباسي. دلته 40 دی، دا 25 دی، دلته زه تاریخ کې 26 نه لرم. دا ځکه چې هغه په رخصتۍ کې حسابېږي او د رخصتۍ ورځې په دې کې نه اضافه کېږي. دې ته ویکډې وایي. نو که کوم وخت مو تاریخ اضافه کوو مسلسل، کولی شئ له دې برخې نه کار واخلئ. آټو فیل مو که انتخاب که همدغه کار کوي لکه وخت چې ما تاسو ته وویلې. څه له دې ځای نه تاسو دا ونیسئ، ښکته یې کش کړئ، او یا هم څه له آپشن نه تاسو دا کار وکړئ. په آټو فیل کې دا برخه هم راځي. مثال په ډول که زه د میاشتو نوم ولیکم جنوري، او همدغه جنوري ښکته راکش کړم په دې شکل، نو فبروري، مارچ، اپریل، می، جون دا ورپسې راځي. دې ته آټو فیل وایي. همدغه کار له دې ځای نه هم کولی شي. جنوري انتخاب که، ساحه هم ورسره انتخاب که، را به شي د سیریز برخې ته، آټو فیل باندې کلیک وکړئ، اوکې ورته وایي. مسلسل به تاسو ته ټول کومې میاشتې دي هغه به راوړي. یا که زه د هفتې ورځې لیکم، دلته سټرډی لیکم، غواړم چې ښکته نورې ورځې هم ورسره راشي، نو ساحه به انتخاب کړي، لاړ به شي د سیریز برخې ته، په دې ځای کې به آټو فیل انتخاب کړي، اوکې به ورته وایي. په سټرډی پسې به سنډی، مانډی، ټیوزډی، وینزډی همداسې مسلسل نمبرونه راشي. نو دا د آټو فیل برخه شوله چې تاسو کولی شئ مسلسل عادات راولئ. اوس به په همدغه برخه کې تاسو ته یو کورنۍ دنده در وسپارم، او دا هیله درنه کوم چې دا هرومرو در سره پیدا کړئ. که مو پیدا کړله، موږ ته د دغه ویډیو په کومنټ کې حتی کولی شئ موږ ته په ټلګرام یا نورو سوشل میډیا له لارې موږ ته دغه خپل کورنۍ دنده راولېږئ. ښه دا ده چې په کومنټ کې موږ ته دا ولیکئ چې په څه ډول دا کورنۍ دنده تاسو حلولی شئ. که زه دلته لیکم ساترډی لیکم، یعنې شنبې ورځ لیکم په انګلیش باندې، ښکته یې کش کومه، نورې ورځې خپله ورسره راځي. سانډی، مانډی، ټیوزډی، وینزډی. ستاسو کورنۍ دنده دا ده، یعنې که زه وغواړم چې په پښتو کې ولیکم شنبې، او دغه شنبې له دې ځای نه ونیسم، ښکته یې کش کړم، یکشنبې، دوشنبې، سه شنبې مسلسل خپله راشي. دا اوس فعلا نه راځي، دا به تاسو پیدا کړئ چې څه کار وکړو دا راشي. او یا مثلا زه د میاشتو نومونه لیکم، حمل میاشت لیکم، نو کله چې دا تاسو ښکته کش کړئ، نورې میاشتې باید هم مسلسل ورسره راشي. نو دا ستاسو کورنۍ دنده. هیله کوم دا وګرځئ، پلټنه وکړئ، پیدا یې کړئ. که چیرې نه شوه، انشاءالله بیا زه تاسو ته په بله ویډیو کې حل لاره ښیم. دا و د نن ورځې درس. تر بیا مو الله مل شه.